مور ورته وی و بچیا راغاړي وزا یو طرف ته ارور پوګ باندې سری خودلې دے بل طرف د امام بخاری سر میں د مور پوګ پروت مور ورته وی و بچیا ول پات کیږي مون سره نزي ورته وی مورې ما تا سفر د علم پروت ہے کز یو حدیث تا یاد کما و مورد وطن پټول خوشالو به ورن کما نام نهاد مفتی وئی نام نهاد فتنگر وئی و امام بخاری دا گستاخی کرے دا لعنت تی پداسی جب باندی شی چھ امام بخاری تقوی تا گوری نا امام بخاری د مزدلفی په خور باندې پروت دی احرامی تړلې دی اجیان چار چاپیر ناست امام بخاری باندې شدید تبراغله دا اللہ جل جلالہ دستاسو زمنگا د حرمین شریفین ملاقات ایمان سر نصیب کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا سنگت شاگر ناستے سنگت شاگر ناستے زان سر جاڑی یا الہ العالمین اللہ کریم امام بخاری تا صحت ورکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں ورتستر کی اغڑا والے ورتو اے بچی قرار شاہ اے بچی قرار شاہ کمت بچی زد عرفات میدان کی ننی والے اوما اگر تب ما سرد مزدلفی میدان ترال و بچی د جون دیر خوشحالی ملی دلی دی و د مزدلفی تب خوشحالی پشانت خوشحالی ملی دلی ندا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وأيضا قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أما بعد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على النبي الأمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر حضرات علماء کرام و طلباء عظام او د ډیرو لرو علاقونه راغلو غیرتمندو را روانو را رسیدونکو الله جل جلاله دې استاسو زمون د ټولو حاضری په خپل بارگاه کې د خپل رضا د خپل دیدار سبب او وسیله وګرځي. محترم ډیره مبارکه ورځې ستاسو دوران د قافلې روان دي د حرمین الشریفین په طرف باندې. مونږ مخکې جمعه باندې تقریبا د احرام او د عمرې څخه چند مسائل بیان کړو. نن د غوند کې د عشاقو د جماعتنا د یو دو بزرگانو یو د زمانه د مالک بن دینار رحمه الله او یو زمونږ استاد زمانه ته نږدې وړاندې مخکې تیریدونکو خلقو کې زمونږ د علماء دیوبند لوی محدث شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمه الله د بیت الله شریف سره او د مدینه منوره د دیار او د خور او د بوټو او د ونو او د اوسیدونکو د مدینه طیبه د هغه خلق سره د درد واقعه ان شاء الله مستاس وړاندې پیش کوم. زمن کې د قرباني چې موږ تاسو په کوم نیت سره قرباني کول راته پکار څنګه دي دی باندې لږون تکرنا اچوم ان شاء الله. ما مختلف آیاتونو نا مقصد د یوې خبره ده. الله رب العزت تا پټولو ایامو کې محترم سلور ورځې دي او سو شپې چاغیتا د ذل حج لس شپې وای. خدا سمرا چې بیان ده نو دا لکه یو واقعه بم دام بیانېږي ان شاء الله چې د دې نه ورځو د روزو ثواب ډیر زیات دی. ومخکې درته یو قاعده قدم چې د رمضان د روزي برابر روزي نه دي. دا په نفلی روزو کې افضل او بهتري روزي دي ځکه د رمضان روزه فرض ده. شیخ الاسلام شهید اسلام مفکر اسلام زینت المحدثین سیدنا و مرشدنا و مولانا و استاذنا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه مبارک قول زبار بار تاسو ته پیش کوم چې حضرت رحمه الله به فرمایل چې یو روپۍ د زکات د فرضو د دې برابر نه د 1 لک عام صدقه. عام صدقه 1 لک او د زکات د ورکولو د 1 روپۍ ثواب برابر نه دی. نو د ټول کال نفلی روزي چې راغونډه کې نو د یو فرضي روزي ثواب تا نرسي ماشاء الله. نو ګوري دا په نفلی عبادتو کې خبره کوم لکه اوس به مونږ ان شاء الله یو مسله بل بیانو چې څو قرباني کې د قرباني نیت وي نو بنیز د دریو ائمه باندې بل اتفاق سنت عمل دی چې اغا سو قرباني کوي لکه امام مالک امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمهم الله تعالی علیهما بزرگانو اغوی خدا قول دی چې بالکل مستحب دی. په سنت و زوائدو کې اغوی
چې څوک قرباني کوي نو هغوی به ویښته ناخلي، نکونه به ناخلي چې کله د ذوالحجې میاشت راوخته. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل ذاتي قول دا دی چې دا مباح ده، لیکن فتوا د صاحبینو په قول ده او صاحبین مبارکان وایي چې دا څه ده؟ مستحب ده. نو بلکې د څلورو ائمو په دې اتفاق دی چې ذوالحجې میاشت راوخته او څوک قرباني کوي نو ویښته به ناخلي، نکونه به ناخلي. دا مستحب طریقه ده. څه طریقه ده؟ مستحب طریقه ده. بعضې خلق وایي ګورو یاد ساتئ، زه تاسو ته یو ټکی کوم، کله چې یو سړی د مستحبو پابند جوړ شي هغې نه سنت نه ترکیږي. سنت جواب راکړئ، د هغه نه سنت نو بعضې خلق چې تاسو یې مړه دا خو مستحب عمل دی، پوه شه چې د دې سړي په خنبیر کې بېادبي ده. مستحب دې ته هم په ډېر درنه سترګه باندې ګوري. ولې دا عمل د چا عمل دی؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بعضې خلق ویره پټکې خو فرض خو نه دی، واجب خو نه دی، بس نور اخوانه ځي ته بدبخت لګ داس نور مړاندې سنت خو دی کنه، سنت خو دی کنه. نو دا بتا ته وي یره وي خلکو غاټي غاټي ګناهونه شروع کړي ته پکې د قربانۍ نه وړاندې بس سنت نه له ودا ون پرېدا وي. الله اکبر. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته یو کسرا ورتوی حضرت جی قربانی می اراده دا وی خبچی او آیا ورتوی دو جمعات خطیب می لگیو ماستانی یو خبر اوریدلی وا چې ویخته اغستل د چا قربانی اراده وی دا مستحب طریقه دا چې ویخته وانلی د قربانی نه بعد ویخته واخلی. مدنی رحمت الله علیه ورتوی بچیوم دا خبر سیدا ورتوی پلان کې خطیب چې ډیر مشهور او معروف دی هغه وی چې دا ضروری خبره نه ده. ورتوی بچی اورا دغه خطیب دی په خپل ایمان باندې ویریږي ځکه چاته دومره جرأت ورکول پکار نه دی چې د مستحب شان او مقام د ذهن نه پریواز دا سړی دی په ایمان ویریږي. وای د دلی په یو جمعات کې لګیو خبرې کولې ناګهانه د خورینه او قتل چې ول عیسی علیه السلام دا غي بارکی چې د عیسیانو کوم نظر د نټول غلط نه دی، نعوذ بالله من ذلک. تر دې چې هغه په عیسی مذهب باندې خدای دنیا نه بوت. یاد ساتئ ګورئ د مستحبات خیل بساتو ان شاء الله. تسبیح اړول وې دا بدعت ده، خو موبایل نیوله بدعت نه ولا خو ضروري شي ده. بابا په تسبیح اړای، ابا د قران شریف تلاوت کوي، ابا تسبیح اړای تو ورته پکار دې ترغیب ورکوته ان شاء الله. اجي سب د دې وی تسبیح په قیامت کې قدر وګوري دی بستا بارک ان شاء الله گواہی ورکړي. خلقونه د بیا دبي درس ورکول نه پکار. لکه دا سمو د وړاندې یو مردار پیدا شو په هندستان کې ډما کنجرا پلیتا هغه مرداري شان د آقا کې بے ادبی کړو. نو زمنګ د زمانه د دور موجوده یو پلیت خبيث انسان وای خیر ده دا څه دومره خبره خو نه ده چې تاسو په دومره واویلا جوړ کړي خلک دې الله دانه را اوخه جوا ته په دې خبره باندې د اندوي مرګري کې خو موږ وایو چې ګوره بڑے ګورې بڑے باندې پېښتا دا چې وای دیو سره په بڑا باندې ګوره ډېر لوی لوی او خان بندي خان وخبراشي ان شاء الله. چا چې د اولیاء به ادبی کړي الله به د جبه نه داسې خبري وباسي چې ایمان نه بخلاصيږي. ټول امت مسلمه پریشان و، ټول امت مسلمه سوي زمون زړونه غمجن شو. دا موجوده عصر یو پلید انسان وای نه وای دا خبره خو امام بخاری کړي تن علتی قتاشی خبيثه بخاری امام بخاری باندې دروغ وویل. امام بخاری دا سنه دی ویلي و خبيثه و پلیتا الله رب العزت جب بار را وباسا ته هر وخت مسلمانانو زونه درد دی، ته هر وخت مسلمانانو زونه درد دی. الله نه ویریږي قیامت ورځ را روانه ده. امام بخاری یو حدیث راوړي خبيثه د شپې آقا مبارک خوب کې راغی. امام بخاری ته خوب کې راغی ورته محمد
بن اسماعیل دا اللہ جل جلالہ عظیم انعام پتا باندے اللہ کرے دیں دا کم خبر چتا روڑلا ندی پست دمشق ترالے دمشق تلے ہو حدیث پسی چیر دا تلے ہو تا موبیل تانا سے کمپیوٹر تا کمپیوٹر بچیا تا دقی دی شیشین علم اخلی خبیصہ پلیتو خلقنا خبر نقل کے امام بخاری پا کتاب کے دا سے حدیث نشتا انشاءاللہ چی اغدی صحیح حدیث نوی انشاءاللہ طول احادیث صحیح راولی بخاری خو بخاری دے امام مدے نور تاویل یہ روی دا مولین دا سے بس پا یو بلی نخلی منگ نہیں نخلی زمان کار سدے پا پٹو تا سے عوام سنگا جگڑے کوئی رونم پوچھو یو بل سر دا کلو دشمنے کوئی وہ دی دین مسئلہ چراشی بیاو یا بس سرکار دیر سرے وقبل کار کئی دا دی بیان اوریدل گناہی کبیرہ دا یاد ساتھی دغه اندوا دغه پلیتا دا نجسا دا ډما دا د ډمی لور د چې سب بکواس کړي دای غول خورلی او چې څوک د دې ملګری کوي او دې ته اوس رنگ برابرۍ چې نه خو داسې نه دی ویلي پته د هندوی بچی که د مسلمانې بچی پته لګي نه الله نه ویریږه ته دې خبرې ته کوم رنگ ورکې الله دې هلاک کا اندوی غل خورلی اغی دا لفظ سنگا استعمال کرے نور خزمانگا اتفاق دے دا امت کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاها مبارکہ معززہ مبارکہ دا اغی کوئیشدن اغا پشپک کلنی سو میشت دا پاس اشوا او چی مدینی طیبی تا حجرت سو رخصتی اشوا الحمدللہ وزمانگا عقیدہ دا وزمانگا ایمان دے دا امام بخاری حدیث نو عزیزانو یاد ساتھی دا فتنو دور دے یو خبر برا سر منائی دا اللہ دا رضا دا پرزا ہر جمعتا سے تویم کہ دا زڑو علماء خبری مپری دائی بس سور لسوا کالا مخ کی گم دن را روان دے پدی متفق شئی پدی متحد شئی پدی باندی سوچ اکئی فکر اکئی قسم دے زمان علماء اگر خلق دے دی خوارے نکڑی او نن صرف او صرف دی سر زمانگا جگڑا گڑا پدی ندا مونگا کدی تا مونگ داگا مخا اولڈی سو ندی او نن سباخو نوجوان نسل دے موبیل ورسر دے یو خبر دے یو مولا راواخلی بلا دا بل راواخلی دا دا فتنو دور دے دلتا دا خیر تم کول گران کار دے نڈنبی خبر میں دادا چھ دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پا احادیث بانی اعتراض کول دا دا ٹول امت نزان وستل دی دا دا ټول ائمون خلاف کول دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ آغا سڑے دے چاگی خبرو تا دو کون سردار مبارک دعا کردے دا چا اللہ دی پا علومو کی برکت واچوا دعای ورطا خوب کے اکڑا موری خوب گوری سار را پاس دا بچیا تا تا چا اللہ کم علم در کی دا بدا برکت والا علمی اے موری وایا دا بسنگوی ورتوی بچیا اللہ رب العالمین با تا تا دا حدیث و علم در کے و بچیا دا بدا اللہ پنیس قبولوی دا بدا اللہ پنیس قبولوی دا بدا اللہ پنیس قبولوی اے بچیا دا علم دا حدیث و علم دا دیر لوی دا برکت والا علم دے نو عزیزانو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر چکم خبر کرے اگر دیر لوی خبر دا اگر دیر لوی شان خبر دا نو تدا غی علم ترسے گنا عزیزانو نند فتنو دور دے نبا امام بخاری سک پا آرام پری دی نبا سک امام ابو حنیفہ پریگ دی او اسکو صحابو تا خبر دی ظالمانو لالا اور رسیدلا من بمخ کی شیعو پورے دا خبر کولا چی اہل تشیعو دا صحابو مبارک بکواس کئی اگوی بکواسات خو روانو من کی دا سے خلق باز پیدا شو اللہ دے ہدایت ورطا نصیب کی دا دعا بہو غارو ذکر دیرہ گرانا خبر دا نو عزیزانو ڈنبئی خبرہ دا زمان دا ایمان خبرہ و ماخ کارکڑا بیاسا پتہ لگی
دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پشان باندې حمله کړې وا دی مردارې دی نجسي او پشان د رسول الله حمله کړې وا نو دغه ګوستاخې د پاره موږ د ټول حکومتونو نه غواړو چې دې ته سزای موت پکار دا پانسی ورته پکار دا په عام محضر دی جبه کټ کول پکار دی چې سبب ادا سے بل څوک جرأت ونکي دا زمونږ د ټولو مطالبه ده ان شاء الله زمونږ د زنانو هم دا زمونږ د بچو هم دا د طلباو هم دا د علماو هم دا د عوام هم دا د خواص هم دا د ټول امت مسلمه ده او څوک چې په دې خبره کې نور تشریحګانې کوي دغه سړي ایمان نشته دا به ایمان انسان دی چې هر څوک عزیزانو لومبۍ د حج خبره درته کوم حج دا په ټولو عباداتو کې هغه عبادت ته چې د دې قضا په نورو ورځو کې ناراضي حج د دې لپاره ایام دي هغه ایام معدوده هغه ایام د شمار هغه ورځې چې د دې ورځو نه بغیر په نورو ورځو کې حج نه کیږي هغه میاشت د دې میاشت نه علاوه په نورو میاشتو کې حج د الله په نسبت باندې محبوبه میاشت هغه د رمضان ده کومه میاشت ده د رمضان میاشت خو په رمضان کې یو سړی احرام وتړي عمره کیږي او که د عمرې نه بعد احرام وتړي او ډایرک مینا ته روان شي او د وړوکي اختر شپه په مینا کې وکړي او وی خو یا د اختر شپه مینا کې او یا د وړوکي اختر شپه په مینا کې په مزدلفه کې نو بس دا خو هیڅ خبره نه ده خو یا د وړوکي اختر شپه مې په یا د غټ اختر شپه مې په مزدلفه کې راغله نو خیر دی دا هم حج دی نو عزیزانو دا حج نه دی بلکې که دې سړي دا فرض وګڼله نو دا سړی په د اسلام نه وځي سره د دې چې حرام هم تړلی هر څه کړي خو د وړوکي شپه د اختر هغه د ذوالحجې شپه نه ده د ذوالحجې ده هغه شپه نه ده چې په کومه شپه موږ او تاسې د عرفات نه راشو ولته شپه نو دې لپاره خدای پاک اتم د ذوالحجې ورځې نه موږ ته ورځې مقرره کړي چې اتم د ذوالحجې نه به تاسې مینا ته ځان ورسوئ نهم د ذوالحجې به عرفات ته ورسوئ نهم د ذوالحجې به چېرته ورسوئ الله دې ستاسې او زموږ د ټولو نصیبه وګرځوي لږ ووایئ کوم ځای ته به رسو نهمه شپه عرفات میدان ته الله مو دې بار بار قسمت پکې وکړي الله جل جلاله دې دا رکاوټونه ټول زموږ او ستاسې ختم کړي دا کوم رکاوټونه دي الله دې دا ټول ختم کړي نو نهم د ذوالحجې به عرفات میدان ته ورسې شپه به یې کوم ځای وکړي شپه به په مینا کې وکړي روز به په عرفات کې تېره کړي د الله په نسبت باندې دا د مینا شپه نهم د ذوالحجې الله ته ډېره محبوبه ده د عرفات میدان دا روز الله ته ډېره محبوبه ده دومره الله جل جلاله په دې بندګانو فخر کوي ما یلیق بشانه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی ما یلیق بشانه اللہ جل جلالہ دنبی اسمان تا اللہ جل جلالہ ما یلیق بشانه سنگ چی ذات دا اللہ سرخائی کی تشریف آوریوں کی آواز کی اے پرشتو اگورے زما بندی گانو تا سرونا ببر گریوانو ناش لے دلی خپے باندے خپے بلا مخونی گردنو وحلی دی او زماد پارا میدانی عرفات کی ولار اللہ دستاسو زمود ٹولو میدان عرفات کی حاضری نصیبو گرزے لگمینی سر بیاو آئے یا ربا اے کریم ربا دا عرفات رز خدایا دیر معزز روز دا عرفات میدان کی دغی رز باندی بوٹی دا میدان کانی دا میدان شگی دا میدان طول فضا خلی وی او دا اجدا خلپل پا گرد باندی وحلے مختگوری پرشتو تا اللہ جل جلالہ فرمائی اے زما پرشتو زما دی بندت اگورے آغ بند زما او د شاہی لباسی غرزولے دے او د ملنگی جامی اغسطی دی
شلی دل گریوان ما توالار دے و پرشتو تاس گواہو سی دے میدان نبا اگی پوری رخصتی گینا تو رسوی چٹول گناہو نما معاف کری نوی عزیزانو دا حج دا بیت اللہ شریف رنبے فرض اگا احرام سرد نیتا دا بیت اللہ شریف ناروانی دلی عزیزان اڑن بے فرض دا حج دا پار احرام معنیت مع تلبیہ دویم فرض دا حج اغا عرفات کی حاضری کول دی او درین فرض دا حج دا بیت اللہ شریف نتوافی زیرت کول دی عزیزان کلچ اجی سے دا عرفات میدان کی فریضہ ادا کی پرشتو تا اللہ جل جلالہ فرمائی دمر لئی مقام دے مزدلفی تراش اللہ جل جلالہ میں آقا مبارک جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں رب کائنات جبرائیل امین را اولی گلو اے زما حبیبہ آغا دعاگانی چتا پا عرفات کی غختوی سبک ایمان نبی قبولی کرے و زما حبیبہ آغا دعاگانی ننش پٹولی میں درتا قبولی کرے اجی سب چے سار را پاسی سترگی اگڑی اے عزیزانو شگو باندی پروت اجمی خورو باندی پروت حجمی سوکم دلتا د ټولو حجاجو درد بیان کم که د شیخ الاسلام حسین احمد مدنی درد بیان کم اللہ دی زمون تا آغا درد را نصیب کی کم چې شیخ الاسلام حسین احمد مدنی تا ملاو دے قسم کو خدای سلی زلو خبل سل ما قسم دے کل کل اللہ مافیو کی بس د جوان نمی زرتو چی چو خدای دا زمون مشران دا زمان اکابرو دی اوسنی دور دی نام نهاد مفتیانو تا دا دمرا جرأت چاور کو دا نام نهاد مفتیان دا دا دور دا فتنو دروازی دا دمرا پانوانات چاکرل اللہ چو پہار چاور دانگی دمرا خطی خبری امام بخاری پنم مدینہ منور کی جماعت جوڑے سوک منو یار راتوئی چی جانان بار بار میا دوا وکی راتوئی میا دوا دا معشوقہ بستے کنا ظلم میں صبری کی تو خود امام بخاری پنم جوڑ مسجد تولارو اسم ورتقتل او جڑل میں دیکھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیر مودا ناستا کڑے دا خدای دیتا تا مور و سر حج تراغلا رونو اور سردی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ورطا حرم شریف کی مخخور کئی آغا امام بخاری مور ورطا وی و بچی راغاڑی اوزا یو طرف تے ارور پوگا باندے سری خود لے دے بل طرف دا امام بخاری سر میں دا مور پوگا پروتے مور بچی اولی پات کی گی منصر نزی ورطوی مورے ما تصفر دا علم پروتے کز یو حدیث تاقا یاد کما و موری دو وطن پٹول خوشالو بے ورنکما نام نہاد مفتی وئی نام نہاد فتنگر وئی و امام بخاری داب گستاخی کرے دا لعنتی پداسی جب باندشی چل امام بخاری تقوی تگورینا امام بخاری دا مزدلفی پخور باندی پروتے احرامی تڑلے دے
اجیان چار چاپیر ناستی امام بخاری بانی شدید تبراغل دا اللہ جل جلالہ دستاسو زمنگا دا حرمین شریفین ملاقات ایمان سر نصیب کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ تا سنگت شاگر ناستے سنگت شاگر ناستے زان سر جاڑی یا الہ العالمین اللہ کریم امام بخاری تا صحت ورکا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں ورتستر کی اغڑا والے ورتوی اے بچی قرار شاہ اے بچی قرار شاہ کمت بچی زد عرفات میدان کی ننی والے اوما اگر تب ما سرد مزدلفی میدان ترال و بچی دا جون دیر خوشحالی ملی دلی دی و دا مزدلفی تب خوشحالی پشانت خوشحالی ملی دلی ندا امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں پشگو پروتے امام بخاری پشگو پروتے منگا زان سرا تولینی اڑو زان سرا اپلشتگیو دا نوری یو شاگرد رتا دا سے کپڑا واچولا جی پا دیلک سملائی بدن دیر زیاد گرم دے او دا مزدلفی شگا دیرا گرم دا ٹولا ورز نوار وحلی دا ورطوی بچیا کہتا دی درد تا پوس کے نتو ابراہیم خلیل اللہ نے اکا دا خو اور ندے ابراہیم خلیل اللہ پا اور کے دا معشوقی سر خبری کئی بچی تاثل بزما دا بدن تبخکاری ما تا نن سمر سکون ملاو دے دمر سکون مالا پا جون کے ملاو شوئے ندے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا مزدلفو پا خور و باندی پروتے دا اللہ حمد و ثناوی سہر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام پخپل کتاب کی لکلی وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکلا وقوفی مزدلفہ اشوا نسوئی اے بچیانو مبارک موشا و بچیانو مبارک موشا و بچیانو مبارک موشا اور تمرگری پا ادب سارا ورطوی حضرت جی دس مبارکی راکے ورطوی اللہ جل جلالہ رحم فرمائے لو او دو طول حجیان دو مزدلفیش پا او دو عرفات حاضری اللہ قبول کرا شاگردانم حیران دی بعض شاگرد داسی ویچی اغلق ادب سر تفوس گئی وی حضرت جی زیو خبرکوم امام بخاری آواز ظاہر مولانو صاحب کشف ہو ورطوی بچی آئی اے دخوے بندہ رازو ند چاماخلا و بچی راز دزان سر اساتا ورطوی حضرت جیز بخام خان دا اللہ رب العالمین در ازاد پر دا خبرکوما چه اے زمان ملگرو ووری اللہ جل جلالو دا امام بخاری پا تبا باندے جدد صبر پا وجہ باندے جدد تکلیف باغی دا صبر کولو پا وجہ باندے اللہ جل جلالو دا طول حجاج و حج قبول کرلو امام بخاری سوال او مبارک موسیٰ دا طول حجیان و حج او گدا زمون کو خوش آٹا رہے وے دا اس نام نہاد مفتیان ندی بسو جدا زمان کمال لے وہ مریدل کنا دا سی بم ببریت کو تیوالی دی دا بریت اسم دا سی بدرنگی غندگی دی اما تا چاول مال دا زکر دا غی دا ترو دلور تائید دی دا شیم دا غی پشان دی دا معاملہ دا سی وہ بولی دا غی دی خلق دا شے یو شان دی دا بریت یاد ساتھائی امام بخاری شان اگر شان دے 1,45,000 حجاج دا مزدلفی پا میدان کے امام بخاری خطبہ ورکڑا او ملگری زیر ورولو کہ امام بخاری خصو کسانو تاول لیکن اغی ورطویل دا امام بخاری دا صبر دا تحمل ندے وجنا حسین احمد مدنی وی رحمه اللہ وی دا حج دا ورز شروعی قافلے روانی شوی ما تا مرگری بار بار وی تاسی بسنگ چل کوئی من خود تیاریو وگا دا معشوقی دے کرینا پرچہ راشی من تیاریو ہر وقت تیاریو
څوک به لندن غواړي، څوک به امریکا غواړي، څوک به یورپ غواړي. زه عبدالمتین حقیر او ګناهګار د آقای جناب رسول الله کله غواړم اور ایس مینه دی پکار، ایس مینه دی پکار. قسم په خدای زما ریکارډ وګورئ به تاسو ته پته ولګي. زما خپل عقیده دا ده چې دنیا کې یو جنت دی چې هغه مدینه منوره ده. بس دغه مینه مو دی الله د زړه نه وباسي، دغه مینه مو دی الله د زړه نه وباسي. نو عزیزانو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه حجاج قافلې روان شي دیبا تللو په دې کال باندې خرچه نوا، په دې کال باندې خرچه نوا. صدا سي پابندې نه وي چې دې غریب نشو تللی. مدنی رحمت الله علیه ډیر زیات او جړل، ډیر زیات او جړل. شاګردانو ته ویلې بچیانو څوک به دې وخت کې طواف د بیت الله شریف کوي، څوک به مقام ابراهیم سره نفلونه کوي، څوک به غلاف د بیت الله شریف نیولې دعا بغواړي، چا به سینه د ملتزم سره لګولې وي، څوک به د زمزم اوبس کی. و بچیانو حسین احمد دلته پاتې شو ځان سره جار ډېر زیاتې وجړل، ډېر زیاتې وجړل. شاګردانو کې هم داسې شاګردان وي. بهر حال حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د ډېرې جړا د ډېر فریاد نه پر روان کل الله جل جلاله د تلو اسباب برابر کل، دعاګانې غوښتلې. عاشق رسول له حسین احمد مدنی رحمت الله علیه با هر وخت جړل الله رب العزت ته ویل خدایا زما تند نه ماتېږي، زما تند نه ماتېږي. نو الله جل جلاله مدینه طیبه کې اتلس کال د احادیثو درس ور نصیب کو. سو کالا اتلس کال حسین احمد مدنی رحمه الله په مدینه طیبه کې مدینه منوره کې طاب کې اتلس کال د احادیثو درس کو. دا چې موږ تاسو حسین احمد مدنی پیدا په انډیا کې، لوی په انډیا کې، خخ په انډیا کې او مدنی ورسره که څوک په کتابونو چې مدنی رحمت الله علیه لیکلي نو هغه به فورا چې دینه مراد څوک دی؟ حسین احمد مدنی رحمت الله علیه. دغه یو ادب دغه څه شو ادب زدا نه وایم چې ګندې ادب فرض دی واجب دی. دا ادب د ایمان دروازه ده او د کمی کوټې چې دروازه نه وي نیلبا په منځ پیم ورځي، روغ بم ورځي او د پیشوګانو خو پکې هر وخت ټیم موجود وي هلته. او چې کومه کوټه دننه دیوالونه کمزوري ارسي کمزوري خو چې دومره وي چې دروازه لري نو هغې له پیشوم نه ورځي، سپیم نه ورځي او مارم نشي دننه کېدلی ځکه دروازه بنده ده سوري نو په یو طرف نشي. عزیزانو ادب د ایمان دروازه ده، ادب د اعمال صالحو دروازه ده، ادب دا هغه څیز دی چې په دې انسان کمال ته رسیږي. ګوره یاد ساتئ شیطان بېادبي کړې وه او د بېادبۍ په وجه باندې ذلیل او رسوا او شرمنده شو. نو عزیزانو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په شان د مالک بن دینار رحمت الله علیه و یو ځلې راووتلم، یو کس مې ولیدو چې ډېر داسې خپو باندې ګوډه دی، معذوره دی او د بدن په لاندې حصه باندې روان دی او کشیږي. چې خپې معذورې خو سړی همداسې کشیږي او په ځمکه رواني خولې ترې روانې دي، رنګ یې تک سور دی. مالک بن دینار رحمت الله علیه د کور نه راووتو او چې داسې ولیدل دا کس باندې زړه ودردېدلو. تاسو چې داسې څوک ګورئ نور ته ناست دي. زه یو ځل را روان وم، یو سایلو نور باندې ناست و، زه دغه شو مزه کې خامخا درد راغی. ما ویل یاره څومره ټیم دې کېږي دلته ناست دی و سویجي ناست یم داسې مالته به د مازدیګر ټیم پورې 100 روپۍ درته خیرات راغونډې وایي، کله 200 کله 300 وړو هلته 500 روپۍ واله. او زه دا نن د نور ورځ خو په کور تېره کړه بس. هغه ما داسې ولیدله والله عالم چې نور هر څه زړه مال ګورې یو خبره ته کوم 200 د سیواب میلو شي خو مال زه ګوره بیا راتاوېږم که دلته ناست وي مال بیا به دې ګوره خفه کوم
شابه زمان نور دے خولی در نروانی دی تکلیف دے مال دا 500 روپی دا اللہ دا رضا دا پاروارو التمی دعاو کمال خدای دا دی ثواب دا نبی علیہ السلام طول امت تا ارسے او دا سخت گرمین اللہ منگتا امت دا نبی علیہ السلام تا نجات را نصیب کا نظلم ادھر دے دو خواہ سڑیم آگا کس غیرتی کسو ما توی مولی سے بس 300 نوری ملاو دی 500 ادا شوی 800 روپی دی زما پہ کار کی گی دا بچو دا ورو انتظام کی گی بس دا دیر شے دے و ثواب اللہ لوی دے زمالی اللہ دے دا دی نورنا من خلاص کر من لدا دعاو کچا اللہ من دا جہنم دا اورنا غساتی رحم کوئی خجی بارچا رحم کوئی رحم دا انسان او دا مسلمان دا دا ایمان علامہ دا او چی پسر کی مینا نئی رحم نئی شفقت نئی پبل بانی درد نئی دا سڑے دی پسپل ایمان ویریگی زما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صفت ہو یو صفت پا معشومانو باندے سو طول ویسا شو شفقت او دا سپنگیرو مشرانو سو عزت کولو دا سپنگیری ندی دا دا اللہ معزز دی خواہ سپنگیری سری سر با اللہ جل جلالہ پا حساب کی احسان کئی گورا یو با دا علم سر اللہ دا طول خلق دوڑان دے حساب نکی یو با دا علم سر اللہ جل جلالہ دا طول خلق دوڑان دے حساب نکی او یو با دا سپنگیرو سر اللہ دا طول خلق دوڑان دے حساب نکی سپنگیری اللہ تگران دی خواہ سپنگیرو ادب کوئی سپنگیرو خاص کر استقبل پلار دے نکد دے بعضی خلق دا زوم ٹک دا یو بوڑا بابا عمر چی اتیاو کارو تا ورسیگی ابا خام خاد خلینا بیدا زکا چی اتیاو کارو نا اخواوری دا مفتی صاحبان زمان علماء موجود دی اغوی وی چی دا بے پشیخ فانی کی رازی نو بدا سے اس پینگیرے مالا تیزا خبرو کی نو زبا اغا دا ارمیگا ننیسم زبا دا اغا نا بیم دعا غوارم انشاءاللہ زبا تینا غوارو اندہ خبرکم درکا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں ورطوے ودو خدای بندان وردے گرمی دا کم خواروانے ورطوے اے مالک بن دینارا حج تزما ورطوے سوار لیشتکنا پلزانے ورطداسی اشارہ اکڑا وی انشاءاللہ بدن کی میں طاقت شتا روانے ماں ورطوی ٹکا غرمدا رازم سرکور کی آراموں کا سٹیم بدرتا بدن چاپی کما کلچی ماسی گرن ور گرم والے ختم شبے بروان شی ورطوی اے مالک بن دینارا ٹیم حج تا دیر کم پاتی دے ما تا سفر دیر دے و مالک بن دینارا دا ما شقی کئی تزما پا گرمی پویگمنا اے مالک بن دینار ما پریدا ورطوی زبط تو عام در تا برابر کما وید تو عام زمواری میں بلچا آغستے دا توکل دیتا بہرحال سڑے پخپو باندی کشیگی روان دے اللہ جل جلالو مالک بن دینار تا دتلو اسباب برابر کرل مالک بن دینارم لاڑو لیکن دا حجید ذہن نوتلید پلا ربان دی گوری لیکن دا دی سر لے اغسڑے را لاندے نکو زرکی دادی اخو معذورو چیر تبا ناسوی اخو معذورو چیر تبا ونی لاندی پروتی اخو معذورو چاب اسار کڑے اتلے بشینا نبشیتلے اسار چیر دا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں احرام تڑلے بیت اللہ شریف تلار دا حج نیتی تڑلے دا منا تسوالار منا کی ورست ایرکڑلا شپم تیرشوا سبا عرفات میدان تلار عرفات میدان کم طولا ورست ایرشوا مالک بن دینار سر موریدان و شاگردان ناستی ہر عالم سر نیکان ملگری ہوئی اللہ دستاسو زمان ملگری دخپل رضا دپارا نصیب کی محبوب مبارک میں فرمائی لی دی کہ سوک دا یو عالم سرا دا اللہ دا رضا دپارا لاس ملو کی سوک دا یو عالم سرا دا اللہ دا رضا دپارا دا منی اظہارو کی سوک چی یو عالم سرا تعاون دا اللہ دا دین دپارا او کی دا اللہ دا رضا دپارا او کی اللہ رب العالمین بے قیمت کی دا عرش دا سوری لاندے ادرے ہر
دینار پیزار اخلی سوگ ور سرا پیزار گرزے سوگ ور سرا کوزنی سی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں ٹول ورز عرفات کے تیرکڑا ذہن کے خویدہ کس نشتا اخبص ملتا دکلی خبراؤ تلے بھئی یا بچر دا ایساری ذہن کے نشتا عزیزانو شپی مزدلف تراغ شپا تیرہ شو سار دا مزدلفی شپخو علتا تیرہ شو نور را اخطو منانا دا مزدلفینا منا طرف تروان دے قدمو نگدی حدیثی پاک رازی حجیبہ قدم رو روک دی عجیبہ قدم وہ اجی صرف ستا سمر قیمتی قدم دے اجی صرف چی دا عرفات میدان کی دعا اغاڑی پرشتو تا اللہ جل جلالو فرمائی مخیم خبر ہوکا جدی بند گناہونا میں معاف کر دویم انعام ورطا اللہ داور کے چکل زما دا اجد چاد پار دعا غاڑی دا غوی بخنا میں نصیب کرا دیو جنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوبا چکل حجیان را روانو اغی مبارک بورت فرمائی لو چگورے منگا دخپلی دعا نہیر نکے نن سے بچی چاہتا وے دعا را تو غاڑا اسوئی مرو انسان تے اخبلا غاڑا کنا ویرا او اسبلتا دعا تا ورزی قسم دے زخو علماء تا ورزا زخو علماء تا ورزا کس اخبلا نیما علماء دعا کے خیر دے اللہ جل جلالہ دی جو طول علماء جن کی برکت واچے مناظر اسلام وکیل احناف فخر علماء دیوبند مولانا مفتی ندیم محمودی سے حفظہ اللہ اگوی پرون تشریف آوری کرے وافا بیانو بیدل تا برکت تا پارسو قدمون کی خودل قسم دے مال جمن تا دعا وغاڑا سا پریشانی دی چا اللہ ختم کی اور سما یقین دے چا دا عالم پا دعا باندے اللہ دعا قبلے علماء خلوی خلق دے پاک خلق دے دا علماء اللہ جل جلالہ سبر قدر کی ہر عالم دزان نا اعلا گنی خو گستاخی رسول نا گستاخی اولیاء نا گرے دا اولیاء گستاخ خلق اللہ تا خوخ ندی اللہ تا محبوب ندی دا ایمو اربعو گستاخی کون کی خلق دا مولیان ندی دا فتنہ گر دا ہوئی نا بزان ساتو انشاءاللہ من با دا اغی علماء نا دعا غوارو کم علماء چا دا اہل سنت والجماعت حقیقی ترجمانی کی انشاءاللہ نو مالک بن دینار رحمہ اللہ تا ارسل دعا دا پار رازی دعا ما دا پار اغوارا مزدلفہ کی لوی جماعت تی تاو دے دعا اغواری مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دا اجی دعا دیر مبارک دا معزز دا دعا قبلی گی نو اجی چی منا ترازی منانا مزدلفہ جمارات ترازی اخیری سرد منا دے نو دی بسکی قدم برو رک دی او تلبیہ دا اللہ رب العالمین ذکر بکی دی با عبس خبری نکی ذکر ٹیم ٹیم عبادت تے قیمتی دے بہرحال دیر آگے او جماری اوشتلا اول ورز دا نمون پاول ورز بان یو شیطان باندی وہ کانکری غرزو شیطان داغین بعد بے اجی سب سکی بیا اجی سب شیطان چی اولی نو بیا قربانی کی سشے کی اور داغین بعد بے سکی سر خرے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ چکل شیطان اویشتو دا شیطان نا دیخوا چی خلق کم دا شیطان دا وشتو زید دیخوا خلق راجم دلیر خلق دیو جڑا غندہ کدا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں ڈارک راگے حلقہ جوڑا دا خلق جاری مالک بن دینار تپوس کی اے خلقہ سے چل رے ولی جاڑے ورتوی مالک بن دینارا دلتا یو معذور کس ناستے خپیشت دینا او اختی پا مخراز ورندی او اللہ رب العالمین تجاری مالک بن دینار ممرانیز دیشو اگر فقیر درویش انسان پا مخبانی وقت پرات دی گرد و خلے دے یا الہ العالمین لا سنے
تا برکړی دی یا الہ العالمین یا الله خپې مې نوې خپې ابلا خپې مې نوې بغیر سرلې مې ځان در تر رسولې تارا او رسول ما یا الہ العالمین منا ته دراوست د منا نه دی یا الله عرفات تبوتلم یا الله د عرفات نه بعد دی دل تراوست ما یا الله اخیری عمل می جمر او وشتل یا الله اوس داس یو عمل راغه یا الہ العالمین چې داغي وسما کیږي یا الله اوس د دې جمری اشتو نه بعد قربانی کول دی یا الله خدای عزت مال قربانی در کول نشما یا الہ العالمین یا الله چاړه را اخلم ځان در تعالی ما یا رب نور میں وسکیگی نا یا الہ العالمین سرخو با الاخریما چی قربانی حکم او دو قربانی میں وس نشتا یا الہ العالمین یا اللہ تعلیم بذات الصدوری دساروی پزے میں زما قربانی قبول کا مالک بن دینار میں تلاستا ہوئی ویلی دل داخو اگا بزرگ دائی آخ پکی گما زبدر تا قربانی حکم انا للہ و انا الیہ راجعون مالک بن دینار میں کلا یو طرف را اڑی اوبر اوڑی سوگ ورطا اوب پخلک اڑی اے فقیر تا معذور انسان تا سوگ ورطا بدن باندی لاس مگی مالک بن دینار واللہ العظیم دخبل معشوقی سرا وصل شو و مالک بن دینار تو ولی جاڑ تالد جڑا سوی وی جاڑم بولینا دی زماد کلی پخوا کے را روانو ماد دی حال لی دلیو زپوی گمنا چی اللہ جل جلالہ دلتا سنگرا رسولے دے خودی نا پتہ لگی دا چی حج ترات لل پا مال ندی حج ترات لل پا دولت ندی حج ترات لل اللہ رب العالمین پا بنا و غخت ندی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اغی مبارک با دا حج ایام بچرالل دا ذل حج با ٹولا پا جڑا تیرا ولا چکلی کی بکالا پاتشو منگو تاسلم لگا جڑا پکار منگو تاسلم لگ درد پکار دے چی اللہ نہ اغاڑو کہ اللہ تا وجاڑو دا سا قسم رکاوٹو نا پات میدان تا مختران بعض رکاوٹ اب استاد وس مطابقی حل بے کی بعض رکاوٹ باغت نشی حل کولے اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمون دا ٹولو حرمین شریفین دا ادب پرنا کی نصیب کی بے ادبی والا تلونمو دی اللہ اساتی اللہ نہ بغوارو چکم حجاج لارل اللہ دی ستاسو زمون دا ٹولو حاضرون نصیب کی گوری یاد ساتئی ہر وقت دا امید ساتئی چی منگ با حج کو منگ با سکو حج با کو دا مو ارادہ دا خدایو ټکیا پکې زما ځان نه دا بګې لګ وردانه نه کوي چې حج بکو خود رواج والا حج با نه کو رواج والا حج تاسو پیژنئ مونږ چې حاجیان د حج نه را چې زو نو دی وخت ورته درخواست کوي چې اجي سے مال دعا وغواړه دا سنت د عمر فاروق رضی الله عنه دی چې عمرې ته سوق زی و مال سوکا حج له چې زی و ما ته سوکا دا چې حج نه واپس راشي دا سری اچول دا مبارکین ورکول دا مفتی فرید صاحب رحمت اللہ علیہ په حواله درته ویم یو کس ورته راغی حج وشو ته مفتی صاحب حج مبارک شه دا اور داسې ولیدل اګوړي کې دوره حدیث کې دار الحدیث کې وای ناس ته وای هغه کس ورته جی چې من ال تذرل خو تاسو نه وای دلته تراغلو نو د حج مبارکۍ ته نو هغه ورته ویل دا شلوګه چې سبابا کټ دی جمعه دروازې مخه توا چې ماسپخین مانځ ټیم ته ویل ټیم پاتو وای دلته کټ واچي او چې چا فرض منځ ادا کولو دا غینه بعد ته دا حج دا منځ مبارک شه به ټول ته غاړه ورکوا وای کس دا سي خپه شو ته چې بچیا الله دې چې حج دې خدای قبول کړه دعا التم کیږي مونږ دې بعض رواجونو د ډیرو سنتو نه لري کړو دا بسوي او دا بسوي خزه بسوي
تر زوی بسوي ماما زوی بسوي ګوره حج لتلو خیرات نشو کولای سره حج تطلل دا د بعض علاقو ظلمونه نه علم د بعض علاقو خدا رواج دی خدای دې بګې مړ نه پیدا کړي چې مړ بګې وشي سنډا با لالای میخه با لالای غویا با لالای هغه دومره پیسې په هسپتال کې لګولي نو به دا خیرات د سنه کوي د شرم د وجه نه کوي نه مکوي الله 50 سلام نه کوي قسم دې د مالګي پاکټ راواله د مالګي پاکټ او ګوانډي له فقيري غریب ودا والا او ثواب دی الله زما د پلار یا د مور روح ته ورسي دا د مالګي پاکټ د الله پنيز زر چند بهتر دی د هغه خیرات نه چې بل چا نه قرض راخلي اجي صاحب د پارم دا پکار دی عمره دی وکړه خو چې ودګړه بس تسله کټه چولې سيري دی چولې پکټ کې نیغ ناست اور سره راځي او مبارک دي شاو مبارک دي شاو مبارک دي شاو فرید د الله بندا بس عمره راغلي صاف خپل کار تزا اج نه راغلي صاف خپل کار تزا د باز رواجونه دا موږ د پاره یو کس نه چاوي حج در باندې فرض دی لاړ شه و یاره جیبه د واپس خرچي پیسې نشتا وې څنګه وې چې زمون قوم کې دا رواج چې زی نبی به یو جانما چې هغه د 500 هغه څه ته به د زر روپو اخلي هغه چې یو غوي علاقه ته به دو علاله کنه خلدر پوری خان دي دا پیسې اول برابر کې به حج تزم کدا سړی مړ شو نو پنيز یو صوفي عالم فتوا ده هغه مبارک وای چې کدا سړی مړ شو بغیر حج لاړو نو زی جنازه نکوم هغه عالم ابراهيم النخعي رحمت الله علیه نومیږي او کدا سړی مړ شو زی جنازه نکوم او پنيز د ائمه چې جنازه دی وشي ځکه لوی ګناي کبیره کې خاصه مواقع ده بهر حال نو حجبا رواجونو سره نکو الله جل جلاله دې تاسو زموږ د ټولو ګناهونو معاف کړي